ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوي دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. السلام علیکم. د لغمان د ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ. نن سې شنبه د 1405 هجري شمسي کال د جوزا یا غبرګول 26مه نیټه ده. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابیلو خپرونو لیدونکو اوس هم پام وکړئ د لغمان د ملي ټلویزیون سیمه خپرونو ته. خو په سر کې څو مهم خبرونه زه شاکر الله هڅاند یم. بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې د 13 میلیون افغانیو په ارزښت د چرګوړو د تولید د یوې لویې کارخونې د جوړېدو چارې پیل شوې. بل لور ته ولایتي مسؤلین وایي له پانګوالو سره په هره برخه کې ملاتړي دي. په هیواد کې د خصوصي پانګونې د پراختیا لپاره د پانګوالو لیوالتیا مخ په زیاتېدو ده. تازه د لغمان ولایت قرغې ولسوالۍ اړوند سرخکانو سیمه کې د یو خصوصي پانګوال لخوا د 13 میلیون افغانیو په ارزښت د چرګوړو د تولید د یوې معیاري کارخونې د جوړېدو چارې پیل شوې. د کارخونې پانګوال وایي دغه کارخونه به په میاشت کې د شاوخوا 600,000 چرګوړو د تولید ظرفیت ولري چې ورسره به د هیواد د چرګانو د روزنې سکتور پیاوړی شي. دغه فابریکه څېړنې د بنسټ یا افتتاحي مراسم ترسره شول. نو تقریبا د 4 میاشتو په جریان کې به سرته ورسیږي. 13 میلیون افغانیو په ارزښت سرمایه ګذاري ورباندې کیږي. 4,25,600 میاشتنی تولیدي ظرفیت لري چې په دې کې به تقریبا 25 نفره زیات او کم ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. که چېرته دغه فابریکه په فعالیت باندې شروع کړي نه یوازې لغمان بلکې اړوند او ګاونډي ولایتونه به د ټولو صادرات ولري. بل لور ته د دې ولایت مسؤلین وایي سوداګرو خصوصي پانګوالو ته یې د پانګونې په برخه کې لازمي اسانتیاوي برابرې کړي څو وکولی شي چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. ټولو پانګوالو ته دا ډاډ ورکو بلکې دعوت ورکو راسئ نور دنیا کې مو چې کومې پانګونې کړې وي تاسو ولیدل خطر سره مخ شوئ. راځئ په د خپل کلي او د خپل کور د خپل ګاونډ او د خپل ولایت د دې بیچاره ولس د صحیح نیت په خاطر باندې دلته تاسو پانګونې وکوئ. انشاءالله پانګونه به مو محفوظه وي ستاسو به محفوظ وي او دلته به ډېر په عزت باندې ژوند وکوئ او دغه پانګونه به مو انشاءالله دوام ومومي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په دې ولایت کې د غوښونو چرګوړو 211 فارمونه هم شتون لري چې څه باندې 800 کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې. په نشهیي توکو روږدي 38 تنه د درملنې په موخه کابل ته ولېږدول شول. د لغمان امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي چې د دې ولایت څخه 38 تنه هغه معتادین چې په بېلابېلو نشهیي توکو روږدي شوي وو د درملنې په موخه کابل ته لېږدولي دي. د امنیه قومندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې د یادې قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو د نشهیي توکو د استعمال د مخنیوي او د روږدو کسانو د درملنې په موخه د مرکز مهترلام ښار او د ولایت له بېلابېلو ولسوالیو څخه 38 تنه معتادین راټولو د درملنې لپاره کابل 15 بستریز روغتون ته لېږدولي دي. د خبرپاڼې له مخې یاد اشخاص به د پوره درملنې او بشپړې روغتیا ترلاسه کولو وروسته بیرته خپلو کورنیو ته ستانه شي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې د امنیه قومندانۍ مسؤلین د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزه خپل مهم مسؤلیت ګڼي او په دې برخه کې د روږدو کسانو د راټولولو درملنې او عادي ژوند ته د هغوی د بیرته ورګرځولو لړۍ ته به دوام ورکړي. لغمان کې یو تن د موټرسایکل د غلا په تور ونیول شو. د لغمان امنیه قومندانۍ اړوند د شهرا کنډک امنیتي پولیسو یو تن د موټرسایکل د غلا په تور نیولی. د امنیه قومندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې یاد کس د قرغې ولسوالۍ له مربوطاتو څخه یو موټرسایکل غلا کړی وو او هڅه یې کوله چې کابل ولایت ته انتقال کړي. خو د شهرا کنډک د امنیتي پولیسو له لوري د کشفي او امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پیژندل شوی او نیول شوی دی. د خبرپاڼې له مخې نیول شوی کس به د لا زیاتو څېړنو او قانوني اجرااتو په موخه اړوندو عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د لغمان ولایت امنیه قومندانۍ په خپره کړې خبرپاڼه کې له ټولو هیوادوالو څخه غوښتنه کړې چې د جرمونو د مخنیوي او د عامه امنیت د ټینګښت په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره همغږي وکړي. او د فرشغان ولسوالۍ کې د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دینی مدرسې رغنیزې چارې پیل شوې. د فرشغان ولسوالۍ د مشکندي سیمه کې د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دینی مدرسې د رغولو چارې د ځایي خلکو په مالی ملاتړ پیل شوي. د لغمان پوهنې ریاست له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې نوموړې مدرسه د ځایي خلکو په مالی ملاتړ د 10 درسي خونو، یو کتابتون، یوه اشپزخانه او 2 سیټه تشنابونو په لرلو سره جوړیږي. کابو 1.5 میلیون افغانۍ پرې لګښت راځي. د خبرپاڼې له مخې د
نوموړي مدرسې رغنیزې چارې به د 2 میاشتو په موده کې بشپړې شي چې پر مټ به یې شاوخوا 300 تنو زده کوونکو ته د سرپناه زمینه برابره شي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې د مدرسې ته د 500,000 افغانیو په ارزښت 15 بېسوې ځمکه هم د نوموړي سیمې ځایي دیني عالم او قومي مشر له لوري ځانګړې شوې. د چارو د پیل په مراسمو کې د فرشغان د پوهنې امیر او د پوهنې ریاست رهبري د مشکندي سیمې له ولسونو د یاد اقدام له کبله مننه کړې او دا یې ستره قرباني بللې ده. ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیا ښه وخت.